کوم وس ورسېدی په وس کې مې راتلل بیا خاص کر هغه خلکو لپاره چې عمر خوړلي سپین ږیري سپین سري دا یو نفلي لمونځ لا مه پرېږدئ د فرضي تر څنګ واجب بیا دغه نه وروسته سنت موکده د هغه نه وروسته نفلي لمونځونه لکه تهجد لمونځ چې له ټولو نه افضل ترین لمونځ دی په نفلي کې وروسته د اشراق د څاښت د اوابین صلات تسبیح کله کله تاسو چې سپین ږیري سواست نو پیتاوي ته مه کښېنئ بي بي سي مه اورئ عمر مه ضایع کوئ یو سړي ته چې سرمایه خرچه کمه ورپاتې وي لاره اوږده مسافري کوي هغه څه کوي هوښیاري څه ده بیا دغسې ذکر و اذکار زما ګران ورونو د فرضي خدای ثواب دی لکه دا زموږ دی په مثالو کې که چېرته موږ ته پوه کړو نو ډېر به ښه خبره وي په دې دنیا کې قیمتي شی زر دی دا زر د دې حیثیت دی د هغه فرضي لمونځو چې ټول عمر ته په لمانځه ودرېږې د سهار د 2 رکعتو فرضیو ته ستا د ټول عمر لمونځ نفلي نشي رسېدلی ځکه درنه تېر نشي ځکه غفلت پکې ونه کړو دارنګه د هر فرضي دغه نه وروسته د واجبو درجه ده دغه نه وروسته سنت موکده 12 رکعته سنت دي 2 د سهار 6 د ماپښین 4 مخته وروسته او دارنګه 2 د ماښام په لمانځه کې او دارنګه 2 د ماخستن په لمانځه کې پر دې الله د کور وعده کړې ده الله نازولی فرمایي چې څوک دا 12 رکعته لمونځ وکړي رب العزت به په جنت کې یو کور ور جوړ کړي نو چې د دې 12 رکعته نفلي بخښنه غواړم د سنت موکده چې نفلي لمونځ دی د دې دا ثواب دی نو ته فرضو ته په خپله سوچ فکر وکړه چې هغه به ستا د بخښې لپاره کافي نه وي که موږ په ښه طریقه هغه لمونځ وکړو صلات اوابین لمونځ ماښام د لمانځه وروسته 6 رکعته 6 دې په وسه 9 پر 4 دې په وسه 9 پر 2 رکعته نفل د سنتو سره هم د اوابینو ثواب الله تعالی درکوي د 12 کالو د نفلي عبادت ثواب خدای ته پر د اوابین په لمانځه درکوي اشراق لمونځ د یو حج قبول سوي او د یوې عمرې قبول سوي ثواب خدای ته پر دې لمانځه درکوي تهجد لمونځ د فرض سره وروسته په ټولو نفلي لمونځو کې دغه افضل ترین لمونځ دغه دی د اشراق او د څاښت لمانځه او داسې د نورو نفلي لمونځو دا پیدا ده چې ستا په مال ستا په دولت ستا په اولاد ستا په ژوند او زندګي کې به خدای د برکت درته کښېږدي چې انسان د لمونځونه کوي یو سړی اولاد لري برکت نه کېږي پکې کې هغه اولاد ستړي یو سړی اولاد نه لري خدای د بل په اولاد باندې دی ګرځي در اولاد بالا عزت خدای ورکړي یو سړی سره د پیسو ذلیل یو سړی به پیسو عزتمن نو الله پاک جل شانه به د دنیا عزت هم ته نصیب کړي او داسې د تهجد لمونځ او دا نفلي لمونځونه د دې دا پیدا ده چې په ورځ د آخرت به د قیامت به د تکلیف او درد څخه خلاص شي تهجد لمونځ د الله په نازولي واجب او د مخکینی څومره بزرګان چې تیر شوي دي یوازې د نبی کریم علیه السلام د امت نه مخکینی چې څومره بزرګان تیر شوي دي د هغو هم طریقه انبیا اولیاء شپې د لمونځ وایي دا د ولایت لپاره لکه شرط دی ځکه چې اخلاص نه وي نو ته به د خدای په خاصو دوستانو کې څنګه داخلېږي ډېر نعمتونه به الله د دې لمانځه پر سر تا ته په دې دنیا او په عقبا کې درکوي دا وخت د خاصو خلکو وخت دی دا وخت د دعا د قبولیت وخت دی یعقوب علیه السلام څه ټیم د الله په دربار کې پیش کړی و دعا دغه ټیم چې اولاد ته ویل زه به دعا ته لپاره وغواړم دې د وجې که موږ ته دې ته بندوبست وکړو که ته نیت ولرې پر هغه نیت هم خدای تا ته نیکي او اجر او ثواب درکوي مخصوصا د ویترو څه مابعد خبرې مه کوو په دغه نیت وختي ویده شه چې تر څو ته تهجد لمانځه لپاره راپاڅې یو ورځ نه راکښېنستې بل ورځ خو راکښېنستی شي دا عمر خوړلي خو بلکل راکښېنستلی شي ځوان که ستړی دی دی باندې دی څه کړي دي بي بي سي اورېدلی ده زما ګرانو عزتمند ورونو
د خدای سره د دوستي لپاره بل دا شی ضروري دی چې د سهار او د مازدیګر وختونه په ذکر باندې تیر کړي. په دې ټیم کې ته باید فالتو کارونه او عبثیاتو باندې مبتلا نه یې. کوشش وکړي چې د خدای د دوستي لپاره د عبثیاتو ته ځان بیل کړي. د فرض لمانځه وروسته دعا قبلیږي. د دعا د قبولیت یو خاص ټیم دی. علما لیکي دغه دعا که ته وغواړې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وایي د دې دعا دا فایده ده چې الله پاک ستا په لمانځه کې چې کوم قصور در څه پاتې شوي هغه الله پاک ته دعا سنت ده. د دې دعا په برکت الله پاک هغه قصور درته معاف کړي، لمونځ دې بې قصوره خدای قبول کړي او الله درته پوره اجر درکړي. لکه دا یو د ماپښین لمونځ تا وکړي لکه تا چې 10 وره لمونځ کړي. سهار لمونځ لکه تا چې 10 وره 15 سره دې وکړه لکه تا چې 50 لمونځونه کړي. خدای دې وموږ ته د شل لمانځه توفیق را نصیب کړي او پوره اجر او بدله دې الله پاک وموږ ته راکړي. او داسې د سورت تسبیح لمونځ دی نو خپل حقات نبی کریم علیه السلام وایي چې حقا که نور نه یې په ورځ کې دې هره ورځ په اوسنۍ پره هفته کې که دې دام په اوسنۍ پره په میاشت کې دې دام په اوسنۍ پره په کال کې که دې دام په اوسنۍ پره په ټول عمر کې یو ځل خامخا ضرور وکړه. یا که په دې لمانځه به الله پاک تا ته مخکیني وروستنی په کسته په خطا کې لوی واړه ښکاره پټ ټول ګناهونه درته وبخښي. الله به دا ستا د مغفرت سره وګرځي. علما وایي د دې مثال دی لکه خدای پاک تا ته وایي دا کار وکړې زه تا بخښم. د هر قسمه ګناه څخه دې پاکوم. هغه د سورت تسبیح لمونځ په توپه کې خپل حقات نبی کریم علیه السلام ښوولي دي کړی دي. دغه لمونځ انسان د جمعې پر ورځ ډېر زیات فضیلت لري او داسې د جمعې په شپه کې انسان هر وخت وس ورسېږي انسان یې کله کله کوم په ولاړ نسو کولی نو په ناستې هم کولی سي دا نفلي لمونځونه خو په ناستې به نیم ثواب میلاویږي درته. در دغې ناسته خو نو 100 واره بیا دي نیم ثواب لږ دی. الله دې وموږ ته دې توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم.